د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالواحد ولیزاده وایي دوی هغه کس نیولی چې د پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده. ولیزاده زیاته کړه دغه کس پولیسو تېره شپه نهمې امنیتي حوزې کې نیولی دی. په ورته وخت کې د هرات د حج و اوقافو رئیس عبدالخالق حقاني وایي چې یاد کس محمد زلمی نومیږي او د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حقاني زیاته کړه نوموړی د یو جومات امام و او 3 کاله وړاندې یې هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، خو د حقاني په خبره هغه مهال یې توبه وایستله او پښیمانه و. محمد زلمی په یو ویډیویي کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویلي د وحي فرښته جبرائیل یې په خوب کې لیدلی او د پیغمبرۍ زیری ورکړی دی. د هرات د حج و اوقافو رئیس وایي د یاد کس څرګندونو د خلکو احساسات راپارولي او اوس د پولیسو په نظارت خانه کې دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د ویډیویي سخت غبرګونونه راپورته کړي او خلک یې سخت غوسه کړي دي. ډیری خلکو له پولیسو په دې برخه کې د جدي اقداماتو او ورته د سختې سزا غوښتنه کړې ده.